د نازګلې هیلې. د ژمي وروستۍ ورځې دي. واوره ویله شوې او ونې لږې لږې غوټۍ سپړي. نازګله 6 کلنه ده او ډېره ځیرکه ده. هغه د صنف له غوره شاګردانو ځنې ده. نازګله د کور خواته روانه وه. د لارې په منځ کې یو سړی ولید چې د خپل دوست سره یې د خپل زوی په اړه خبرې کولې. نازګلې چې دا واورېدل په فکر کې ډوبه شوه او له ځانه یې وپوښتل کیدای شي چې زه هم ډاکټره شم. که ډاکټره شم په افغانستان کې به هیڅ ناروغه پاتې نشي. د ټولو علاج وکړم. نازګله 2 مېرمنو ته ورغله. یوې مېرمنې د خپل زوی لپاره د نقاشۍ شیان اخیستي. هغې وویل زوی مې له نقاشۍ سره مینه لري. رسمونه یې ډېر ښکلي دي. له خیره چې مکتب یې خلاص که د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې اچوم چې یو لوی انځورګره شي. نازګلې له ځان سره چرت وواهه که زه سبق ووایم او انځورګره شم ښایسته وطن مې او د خلکو ژوند مې ټولې نړۍ ته ښیم. په لاره کې بوډا له خپل لمسي سره خبرې کولې. لمسیه څو نورې ورځې به هم له خیره سره مکتب ته ځي. په سبقونو کې خواري وکړه چې د وطن لپاره لوی سړی درنه جوړ شي. لمسي ویل نیکه جانه زړه مې دی چې په راتلونکي کې معلم شم. نازګلې په زړه کې ویل ارمان چې زه هم سبق ووایم او معلمه شم. که معلمه شم په افغانستان کې به هیڅوک بې سواده پاتې نشي. نازګله کور ته راورسېده. د ګاونډي زوی د دروازې زنګ جوړاوه. مور یې هغه نازاوه او ویل زویګی مې صدقه دې شم. زه پوهیږم چې سبقونه دې له خیره خلاص کړل انجینر به شي. نازګله انګړ ته راننوته. هغه ډېره خفه او غمګینه وه. له ځان سره یې ویل ولې یوازې هلکان مکتب ته ځي؟ زه هم غواړم سبق ووایم او وطن ته خدمت وکړم. نازګلې د دهلیز دروازه خلاصه کړه او دننه ننوته. د یوه عجیب شي سره مخ شوه. مور او پلار یې هغه په مکتب کې اچولی او د مکتب شیان یې ورته اخیستي وو. نازګله سخته خوشحاله شوه. زړه یې دا هیڅ نه منله چې هغه هم کولی شي مکتب ته لاړه شي. نازګلې له پلار نه پوښتنه وکړه آیا نجونې هم مکتب ته ځي؟ ما خو به په لاره کې چې هر څوک لیدل خپل زامن به یې مکتب ته روان کړي. پلار یې دې خبرې ته ډېر حیران شو. ویل زما خوږې او ښکلې لورکۍ ستا خبره سمه نه ده. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قول دی چې هم جونې او هم هلکان باید سبق ووایي. تعلیم او تربیت له انسان سره مرسته کوي چې پر انسانانو، حیواناتو او طبیعت باندې مهربان واوسي. هیڅ چاته آزار ونه رسوي. د خپل کور، وطن او د ژوند د چاپېریال لپاره هلې ځلې وکړي. نازګله له دې وجې ډېره خوشحاله وه چې خپلو هیلو ته رسېدی شي.